السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن دوشنبه ده. موضوع مو د بې له خشونت د اولاد تربیه او عنوان مو دی څنګه ځان کنټرول کړو چې اولاد تربیه چارې خپل لاس کې ونیسو. ډیره مهمه موضوع ده. هیله لرم چې تر اخره غوږ ورته ونیسئ او ګټه ترې واخلئ. دا تقریبا په 15 مادو کې د نن عنوان زه تشریح کوم چې څنګه خپل پر ځان کنټرول ولرو. اوله ماده مو ده بعضې وخت موږ وایو ماما غوسه کوه، ما ته درد مه راوله، کنې داسې به وکړم هسې به وکړم. دا هغه څه دی چې موږ کله دا خبرې کوو یا دا کارونه عملي کوو، موږ حتی په دغه غوسې په وخت کې خپل د ځان څه موشه نه راځي. دا یو منل سوې خبره ده. کسان چې وایي چې ما ته درد مه راوله، داسې کوم یا به دې بیا زه نه سم خوښه، دا هغه شیان دي چې موږ حتی په غوسه کې خپل ځان مو نه دی خوښ. د هر څه تر مخه مهم دا دی چې موږ خپله غوسه کنټرول کړو. دوامه موضوع مو ده داسې کسان هم شته چې د خپل کورنۍ سره د اسیر په شکل رویه کوي، حتی عام ځایو کې چغې وهي. داسې کسان شته لکه څوک چې یو اسیر ونیسي په جنګ کې نه، او هغه یې ښه سرسخت دښمن یو په لاس ورسي او دی هم یو بېرحمه انسان یا څه چې زړه غواړي ورسره کوي. دا رقم رویه دوی خپل د کورنۍ سره هم کوي. حتی که دوی رسټورانټ ته ولاړ سي، په دسترخوان ناست دي یا پر ماینې چغې وهي یا پر اولادو چغې وهي، د دوی صمیمیت په منځ کې نه وي، احترام یې د کورنۍ په منځ کې نه وي. درېیمه موضوع ده چې موږ په احساسي چلند سره د نورو سره خپل واک له لاسه ورکوو. ګوره موږ زه راولاړېږم د یو چا سره احساسي چلند کوم، خپل د وجود کنټرول د لاسه ورکوم. زه یو داسې نجلۍ یم چې بایپولر ناجوړي لرم. عموما زما طبیعت اوري. زه خپل پر ځان باندې 95% کنټرول لرم. ما تر اوسه پورې نه څوک زخمي کړی دي، نه مې وهل ورکړي دي، که نه زما پر کم مریضان داسې ورته کارونه ډېر کوي. زه پر بدن ډېر کنټرول لرم. یګانه شی چې ما احساساتي کوي او ما ته غوسه راولي هغه دا دی چې غیر قانوني شیانو سره مخ شم. ځکه چې عموما ما خپل د ژوند برخې په داسې ځایو کې تېر کړي چې هلته به قانون و، او دلته عموما په افغانستان کې او بیا اوس چې زه په کندهار کې یم قانون دومره نه وي، عموما په صحي مراکزو کې یا داسې ځایو کې چې موږ تمه لرو چې باید ښه رویه راسره وسي، خو هغه نه کېږي. څلورم موضوع ده د آدم او حوا څخه خبره وایي شروع ده چې موږ انسانان خپل غلطي پر بل چا اچوو. آدم علیه السلام وویل چې ما ته حوا وویله چې دا وخوره، او حوا وویل چې مار ویله، او داسې یو ګنګوسې شته. نو چې د آدم او حوا څخه دا شروع ده چې موږ خپله غلطي پر یوه پر بل اچوو. وایي قابل د آدم علیه السلام زوی و، هغه خپل ورور د حسادت له مخې وواژه ځکه چې د هغه مېرمن یې خوښ. نو دا ټوله شیان یو د بل سره تړلي دي. د نړۍ د شروع څخه تر اوسه پورې موږ په دې باید باور ولرو چې دا ټول انسانانو حسادت کاوه، یو بل سره یې احساسي چلند کاوه. موږ باید یو څه ځینې زده کړو، یو څه خپل ځانونه کې تغیرات راولو، ځکه چې اوس 21مه پیړۍ ده او موږ باید په دا پیړۍ کې داسې واوسېږو چې هغه غلطیانې چې زموږ تر مخه خلکو کړي دي او موږ ته په تاریخ کې ویل سوي چې د هغوی څخه عبرت واخلو او زده کړه ځینې وکړو. شپږمه موضوع ده خپل د رفتار مسؤلیت اخیستل د پوخوالي د بلوغ د بالغ کېدو نښه ده. هېڅوک هغه انسان بالغ نه دی چې خپل پر احساساتو باندې کنټرول ونه لري. متاسفانه موږ اکثره یې نه لرو. موږ افغانان ډېر ژر احساساتي کېږو. یو علت یې دا دی چې په افغانستان کې تقریبا 50 کاله جنګ شوی ده. خلک اکثره رواني ناروغیانې لري، د هغوی هغه تشخیص هم نه وي شوی، دوا هم نه خوري او دغسې ژوند کوي. نو خدای دې څوک ځینې ساتي. اوومه موضوع ده وایي دا هغه وخت ممکن دی چې ځان کنټرول کړو. وایي هغه وخت موږ خپل د رفتار مسؤلیت اخیستلی شو چې خپل پر ځان باندې کنټرول ولرو. ما تاسو ته وویله که ما یو ځای جنګ کړی، زه خپل ځان درېږم. که مې جنګ کړي، که مې ښکنځل کړي، که مې دعوه کړي، زه خپل مسؤلیت اخلم. او ما دا کار کړی دی. د دې علت چیش دی چې زه هغه پوخوالي ته رسېدلی یم، زه پر ځان کنټرول لرم. او زما سره چې غیر قانوني کار وشي، عکس العمل یې او دا باید هر انسان هم ولري. اتم دی وایي هېڅوک نشي کولی تاسو یو تجربه یا احساس ته مجبور کړي، حتی ستاسو اولاد. ګورئ وایي هېڅوک نشي کولی چې ستا په وجود کې یو څه ته تا مجبور کړي چې وکړي. مثلا غوسه کول، وهل کول. اولاد ووایه چې ته ورته وایه دا دې ولې ووهئ، وایي خو ده داسې چم وکړي. نه، هېڅوک نشي کولی. باید خپل پر ځان کنټرول ولري. زه مخکې د خپل زوی سره یو ښه مور نه وم.
عموما به مې غوسه ډېر کول. ما ځینې کورنۍ مشکلات درلودل نو همیشه به غوسه ناکه مور وم، لیکن اوس کوشش کوم چې ځان یو ښه مور جوړه کړم. هیڅوک د مور د نس روانشناس نه پیدا کېږي او هیڅوک پوه نه وي، هیڅوک بالغ نه وي، کرار یې زده کړو. نو زه هم کوشش کوم چې ښه مور واوسېږم، ښه پلار. تاسو هم کوشش وکړئ چې ښه پلار او ښه مور واوسېږئ. همه موضوع ده وایي بل کس باید مجبور نه کړو چې زموږ په خوښه هر کار وکړي. دا هغه موضوع ده چې زموږ پښتانه یې کوي، نور مجبوره کوي چې دوی په خوښه کار وکړي. مثلا ما واده وکړي، ما خو سر ویلو زما په خوښه به ډوډۍ خورې، چې ما اجازه نه یې درکړې ډوډۍ نسي خوړلی، زه به وژړوم، هغه یې زما پر اعصابو بد تاثیر وکړي، حمله یې راباندې وکړه، حتی یو بایپولر اخته شول. نو موږ باید بل انسان کنټرول نه کړو او خپل په خوښه کارونه به ونه کړو، حتی که هغه ستاسو اولاد هم وي. زه بعضې کورو ته ځم دسترخوانه وارسي د کوچنیان دغه رقم ناست دي، ته چې وایې روح نه لري یا انسان نه دی یا حرکت نه لري، دا کوچنیان یې په وهلو رټلو، دا تربیه نه ده چې تاسو کوچنی ارام ناست هېڅ چم نه کوي. دې ته موږ تربیه نه وایو بلکې دې ته ویره وایو، هغه د مشرانو څخه بیریږي. تاسو خپل کنټرول د لاسه ورکوئ، ځکه تاسو هغه څه کنټرول کوئ چې ستاسو لاس کې نه دي. ولې کورنۍ ته درد ورځي، ولې ماشوم وایي، ځکه چې دوی غواړي ماشوم په کنټرول کړي. خو که تاسو دا زده کوئ چې زه باید بل څوک کنټرول نه کړم، مثلا کوچنی چې لومړی ځل پیدا کېږي، که مور زحمت کاږي د پیدا کېدو دپاره یې مثلا هغه حالت چې پر مور راځي پر کوچني هم راځي. کوچنی هم کوشش کوي چې دنیا ته داسې نه دی چې یوازې مور ولادت ورکوي، کوچنی هم په دا کې هڅه کوي. نو کوچنی د اولې ورځې څخه خودمختاره دی، هغه یو انسان دی، هغه فکر لري، هوش لري، حواس لري. ته نسې کولی د هغه هر څه لاسته ونیسې او هغه لکه یو روباټ استعمال کړي. هغه روباټ نه دی، الله جوړ کړی انسان دی او باید هغه حق د انتخاب ولري. مسؤلیت یعنی د اولاد تشویق او هڅونه تر څو هغه ځان وپېژني. مسؤلیت دا نه دی چې ته اولاد ته ووایې پلار خبرې به نه کوې، په دا ځای کې دا رقم کښېنه، هسې کښېنه، ورسه دا کار وکړه، هغه کار وکړه، یعنې هر څه د اولاد کنټرول شول. نه، مسؤلیت دا دی چې اولاد تشویق یې، هغه وهڅوې تر څو هغه وکولی شي خپل ځان وپېژني چې زه څوک یم، زه یو انسان یم، کوم کار زما دپاره سم دی، کوم کار زما دپاره ناسم دی، کومه لار انتخاب کوم، کومه لار کم انتخاب. دا موږ هغه وخت کولی شو چې موږ خپل پر ځان کنټرول ولرو او بیا وکولی شو خپل اولاد ته یو ښه مسؤلیت ور زده کړو د دوی د ژوند. وایي په یاد ولرئ تاسو باید د اولاد پر ځای د مسؤلیت احساس ونه کړئ. مثلا ستا اولاد دی سهار مکتب ته ځي، نسي راکښېنستلی، ته مسؤله نه یې چې حتما زوی راکښېنئ، ولاړ شه، ناشته چې دغه ده، دا شی چې دا دی. کوچنی یو څه په دې پوه کړه چې زنګ ووهل شو د الارم، ته باید راکښېنې، خپل کالي واغوندې، خپل ناشته وکړې. داسې نه دی چې هر شی په خوله کې ورکوه. بعضې وخت زما خور زما مور زما زوی ته هر څه په خوله کې ورکوي، زه نه ورکوم، خپله راکښېني چې زما سره یې خپل کالي اغوندي او خپل ځان خپله اماده کوي. هیڅ وخت باید خپل اولاد په زور اطاعت ته مجبور نه کړو. دا هغه کار دی چې زموږ اکثره پښتانه یې کوي، اولاد وهي تر څو هغه د دوی خبرې ومني، او دا تر ټولو بدترینه صحنه ده چې یو کوچنی کولی شي تجربه کړي. نو راځئ ساعت دننه د وهلو څخه لاس واخلي، ټوله هر تازه ته هر یو، او کوشش وکړو چې د اولادو سره د دوست په رقم واوسېږو. تربیه د بېرندوکو کسانو کار نه دی. هغه شخص چې بیریږي رښتیا نسي ویلی، وایي زما اولاد په ژوند نه دی والی، هغه به نو داسې وال ورکوي، سرکاري وال ورکوي. باید حقیقت ووایو، حقیقت ومنو او خپل د ښه والي په اړه فکر وکړو. او 15مه موضوع ده، هیڅ شی تر حقیقت منلو به ارزښته نه دی. که ته دا ومنې چې زه ښه مور نه وم، ښه پلار نه وم، اوس غواړم ښه مور او ښه پلار سم، نو هغه وخت ته کامیابه کېدلی سې او کولی سې دا هر څه پر مخ بوځې. په دې هیله چې دا ویډیو مو تر پای لیدلې وي. بعضې مفاهیم یې مهم دي. اولاد تربیه کې باید موږ تجدید نظر وکړو، د پخوا په رقم ونه اوسېږو. نو بیا هغه دی چې موږ به یو خوشحاله کورنۍ لرو. او ډېره مننه کوم تر اوسه پورې ما ته غوږ نیولی دی.